أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آية نمبر 282 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو اذا تداينتم بدين کله چې تاسو یو معامله د قرض کوئ اذا تداينتم کله چې تاسو قرض کوئ بدين په قرض کولو سره یا ایها الذين آمنوا اے مؤمنانو اذا تداينتم بدين چې کله تاسو یو بل قرض ورکوئ یا یو معامله د قرض کوئ الى اجل مسمى تر یو نیټه مقرره فاكتبوه نؤلی کې دی لرا وليكتب بينكم او ادلی کی تاسو پمینس کې کاتب یو لیکون کې بالعدل بانصاف سره ولا يأبى كاتب او انکار دې نه کوي لیکون کې ان يكتب د لیکلونه دا چې دی لیکلو کې کما علمه الله لك سرنګ چې د خودلی الله تعالی فليكتب نو پکار د چې لیکل او کې وليملل الذي او املا دی او کې الذي هغه کس املا دی اوایي هغه کس عليه الحق چې په د باندې حق دی یعنی قرض ده وليتق الله ربه او د یریږي د الله نه ربه چې رب د دی ولا يبخس منه شيئا او نه دی کمی د دینه سیز فان كان الذي پس کچریو هغه کس عليه الحق چې په د باندې حق سفيها قمکلو بوقوف او ضعيفا یا کمزور او لا يستطيع ان يمل یا ادا طاقت نو چې املاء ویلوي دا الفاظ ویلوي هو دغه کس فليملل وليه املاء اوي بالعدل په عدل سره د ولی بالعدل په عدل سره واستشهدوا شهيدين من رجالكم او تاسو جوړ کې گواهان دو گواهان واستشهدوا او تاسو گواهان انیسئ گواهان جوړ کې شهيدين دو گواهان من رجالكم د تاسو د سړونه فإن لم يكونا رجلين پس که چرته نو دو سړي فرجل نو یو سړي وامرأتان او دو خزي ممن د هغه نه ترضونا چې رضای تاسو یا خوخوي تاسو من الشهداء د گواهینا د گواهانو نه د دو خزي صد لپاره ان تدل احداهما دا که چې تهیر شي یو د دې دواړو خزونه فتذكر احداهما الاخرى یاد به کی دیتا دویما خزا ولا يأبى الشهداء او انکار دینه کوي گواهان اذا ما دعو کله چې دی راو غختلیش ولا تسأموا ان تكتبوه او تاسو سستی مکوي ناراستیا مکوي ولا تسأموا او تاسو سستی مکوي یا ناراستی مکوي ان تكتبوه دا چې تاسو اولی کې د معاملې لره صغيرا او كبيرا وړو کې رقم وی یعنی وړه معاملې وی او كبيرا یا لوی وی الی اجله تر خپل نیټه پوری ذالکم ذالکل اقسط ډیر د عدل قائمون کړي ډیر انصاف ولدي عند الله د الله په نسبت باندې واقوم او ډیر مضبوط دي ډیر قائمون کړي لشهادت گواهی لرا وادنا او نږدې ده الله ترتابو چې تاسو به شک اونکئ الا ان تكون تجارتا مگر دا چې وی تجارت حاضرتن حاضر تديرونها بينكم چې تاسو معامله کوئ د دې لین دین کوئ د دې په خپل منځ کې فليس عليكم جناح نشته د پتا سو باندې سګونا الله تكتبوها دا چې تاسو دلره اونلی کې واشهدوا او گواه جوړوي اذا تبايعتم کله چې تاسو خرید او فروخت کوي کله چې تاسو بيع کوي ولا يضار كاتب او ضرر به نشي ور رسولې کاتب ته لیکون کیتا ولا شهید او نه گواه تا وان تفعلوا او کچره تاسو دا کارو کو فانه فسوق بكم یقینا دا نافرمانی د دستاسو واتقوا الله او یریګه د الله تبارک وتعالى نا ويعلمكم الله او تعلیم درکې تاسو ته الله تبارک وتعالى والله بكل شيء عليم او الله تبارک وتعالى په هر شي باندې علم لرونکی دی د قران مجید د ټولو نلوي آیت او په دې آیت کې یو بهترینه مسله هغه ذکر کیږي کله چې یو انسان تجارت کوي 10 بدس بس یو سیز واخلي دا سیز واخله دا غنم دا جوار دا سایکل دا موټر سایکل یو سیس بل سیس دا واخلو پیسې ورکه بس خبره ختمه شو دې کې د غوا ضرورت نشته ګوره هر هغه ځای کې د لیکلو ضرورت راځي چې په هغه کې رستو سم مسله پیښې دي په هغه کې د لیکلو ضرورت شته لکه یو سړی دی هغه په قرض باندې یو معامله وکړه دا قرض چې دی دا د دوه قسمه بیع ده یو دا چې ته یو سړی ته وې چې دا فلانی سیس زما په 100 روپے شو
دا کتاب زما په 100 روپے شو یا دا سامان یا دا غنم یا دا جوار زما په 2 پیسو شو، پیسې بدل رستو درکوم. یو دا د قرض معاملې شو. بل معاملې دا چې ته یو سړی له پیسې ورکې، دا پیسې واخله او غنم به مال 2 میاشتې پس راکې، دونه غنم براله راکې. نو چې کله د قرض یو معاملې په خپل مینس کې، نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا اولی کې دا چې کوم د الله تبارک وتعالى د جانب نه امر وي، د دې دوه قسم معنی. یو امر راځي د پاره د وجوب، امر راځي د پاره د وجوب یعنی دا کار په مسلمان باندې لازم دی. یو امر راځي د پاره د استحباب چې دا کار که مسلمانان وکړي نو دا د دې لپاره خیر او بهتر دی، او کوي نه کې څه ګناه پې نشته، نو دې ته ویل کېږي امر راځي د پاره د استحباب. لکه الله فرمایي چې کله د جمعې منځ شي، اذا قضيتم الصلاه فانتشروا في الارض، پس مکه کې تاسو خارج شئ، نو او د الله رزق او فضل دا ولټوي. نو دغه تم امر د پاره د استحباب دی، یعنی ضروری نه چې د جمعې د منځ نه پس د سړی روزګار لوزي، که ضروری و بیا به دغه امر د پاره د وجوب نو بیا به خامخا ټول خلک وتل د کار روزګار د پاره. نو امر راځي کله د پاره د وجوب او کله راځي د پاره د استحباب. دلته چې د لیکلو د حکم دی دا د پاره د استحباب دی، خو فائدې ډېرې زیاتې دي. کلم چې د قرض یو معاملې وي نو هغه الله فرمایي چې دا تاسو ولیکئ، که تاسو کې یو لیکون کی وي، مخکې خبر چاله لیکل نه ورتل، اوس هم بعض معاملات داسې دي د کارخانو مارکیټ کې ډېر نومیناله یو ډېر قابل سړی د مال د کاروبار په لحاظ سره، او په لیکلو کې په لوستلو کې داسې چې بل کس به سره ګرځېده وته د سلی کلی دي دا سری، یعنی هغه په لیکلو باندې هم نه پوهېدو چې د سلی کلی او سینې لیکلو په پوره مارکیټ کې دا یو نوم. نو دا الله فرمایي چې تاسو کله یو معامله کوي تر یو نیټه مقرره پورې نو دا اولی کې، او یو لیکون کې دا په عدل او انصاف سره اولی کې، او کم کس چې لیکل ورځي نو د انکار نه کوي ځکه الله د لیکل خودلی دي، نو دا د اولی کې چې کم کس ته او د چا باندې قرض دی دی به د معامله دا ورته املا ورته وکي او به ورته یعنی د خپل هغه ډیکټیشن چې دی ورته وي چې داسې ولیکه نو دی ورته خبري وکي. او کدی دومره به وقوف وي چې دی ورته د لیکلم نشي کولی، دی ورته ویلم نشي چې دا معامله څنګه ولیکه، نو بیا به د یو ولی یو وارث یو کس به ورته وي چې داسې لیکلو کا دی کې بس کمی نه سبب کې پټی نه. کدا کم کس باندې چې قرض دی دا املا لیکي نو نشي لیکلی، کمزوري وي یا ضعیف وي، بے وقوف وي، یا طاقت د املا د ویلو نه وي چې دا الفاظ وته وي، نو فلیملل ولیه بالعدل، په عدل او انصاف سره دی بیا بل څوک د یو ولی او سرپرست یو مشر کشر د وارث ته هغه دغه خبره ولیکي. دا خو یو دا خبره شو چې کله لیکل کوي نو په دې لیکلو باندې دوه گواهان هم جوړ کی چې معامله نورم مضبوطه شي. چې کله دا معامله کیږي نو په دې باندې دوه گواهان جوړ کی، او دغه دوه گواهان د سړونه کچرته یو سړی وو دوه گواهان په سړو کې نو بیا به دوه خزې د دې په ځای باندې گواهی کوي، او دا خزې چې گواهی کوي نو دا به د دوه خزو گواهی دا د یو سړی برابر ده. د دې وجه زه تاسو ته هم چې دا ولې نو د دې لپاره الله وجم خودلې د پدې ځای کې زه تاسو ته چې دین یو عقلي وجم وایم چې دوه خزې به گواهی کوي، کچرته د یو خزې نه دا خبره هیر شي فتذکر احداهما الاخرى، نو دا بل خزه ورته خبر را یاد کی. بعضی وخت کې د خزه نه د معاملات د خبره هیر شي نو دوه خزې به گواهی کوي، کله یو نه خبره هیر شي نو دا بل ورته یاد کی. دا بل حکم شو. بل حکم دا دی چې کله د معاملې کې څه مسله راغله نو گواه به انکاری کیږي نه د معاملې ته د حاضرې دونه. لکه ما په چا باندې یو سیس خرڅ کړی دی، پیسو معاملې پاتې د تاسو دواړه پکې گواهان یې، هغه پیسو کې ټال مټول کوي یا وی ما درکړي دي یا ما دا دومره دی او دومره نه دي، چې کوم گواهان دي لیکل شوی دا وګوره لیکلو ته دومره پیسې پاتې دي، دا لیکل زنه منما په دې لیکلو باندې دوه کسان گواهان هم دي، معاملې نورم صفاش. نو الله فرمایي چې تاسو په دې لیکلو کې دا چې کله دا گواهان راوبللی شي نو دې بیا سستی نه کوي، دې راځي. او الله فرمایي تاسو په دې معاملاتو لیکلو کې سستی مه کوئ، وړه معاملې وي او که غټه معاملې وي، وړو کې رقم وي او که ډېر غټ رقم وي، دا لیکل شي نو دا لازمي دي. ولی ذالکم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا. درې وجې دي، یو دا چې دا ډېر زیات د الله په نسبت باندې انصاف ته نږدې خبره ده چې عدل او انصاف قائم شي، او بل دا چې شهادت چې دی نو دا د لیکل شهادت لنورم محفوظ کی. بیا به یو گواه وي چې نه داسې معامله و، بل گواه وي چې نه داسې معامله و، بس په لیکلو باندې هغه د سختي کړی دي، په دغه لیکلو کې هغه حاضر او هغه دغه معامله په دغه طریقه باندې کړی. او ادنا الله ترتابو ډیر نږدې د خبره ته چې تاسو به په شک کې پرې نه وځئ. نو درې فائدې الله تبارک وتعالى ذکر کړې دي. هغه یو داسې معامله وي چې بس 10 په 10 سودا ده، د پیسې واخلو د اسیز راکه بس خبره ختم.
که په دې سیس کې مرستو د یو مسلې د پیدا کېدو امکان وي، د یو خفګان او د یو رنجش په امکان پکې وي، نو د دې معاملې حکم هم بیا د اولی په شان دی چې په دې کې بم بیا انسان لیکل کی. لکه بل فرض یو د یو سړی نه یو گاډي والم او بس پیسې مې ورکړو، گاډي راکه، بس خبره ختم شونه. دا گاډي دې کې سبا څوک داو کی زما په پیسې دي، یا څوک داو چې په دې باندې اف ای آر دی، دا گاډي په فلانی کیس کې پولیس ته په ټکسلا کې یا په پنډه کې یا په کراچۍ کې مطلوب دی. نو په دې گاډي کې چې روستو پکې بیا کوم معاملات راځي، نو د دې سيزونو سودا کلاس پلاسم وي، خو دا چې مخکې کوم د لیکلو حکم د دام په دې وجه دی چې روستو د معاملې کې یو پیچیدګي او پریشانی پیدا نشي. نو که یو سیس دسپدستم وي خو هغه کې روستو بیا پریشانی پیدا کیدی شي، دا هغه لیکلم پکار دی. یو موټر سایکل یو سړی خرڅ کو، کاغذ ماغذ یې ونه لیکو، بل فرض زما په نوم موټر سایکل له هغه ما خرڅ کو، کاغذ ماغذ مې ونه لیکو، خو بس پیسې راکړې، ما موټر سایکل ورکو، دې پورې خبره ختمه شو. خو هغه زما په نوم باندې دی، که دې موټر سایکل باندې لس کاله پس هم واردات شو، نو ما پسې بچ دی، نو د دې خبر راځي چې دا خو ستا په نوم دی، ستا موټر سایکل باندې د فلاني کار شوی دی. نو چې کله سړی هغه لیکلی وي د مخکې نه، نو سړی ورته هغه سټام هغه لیکلو ښیي چې دا ما لس کاله مخکې په دې تاریخ باندې په فلاني کس باندې په فلاني ځای کې خرڅ کړی دی. نو دا معامله به لاړه شي هغه ته، بیا هغه په چا خرڅ کړی دی یا هغه سره، نو هغه د دې معاملې ذمہوار دی. که هغه په چا خرڅ کړی دی یا داسې اکثر چې څه واردات شي، نو هغه موټر سایکل پسې چې چان بینو شي یا د غلای، نو بیا چې د چا موټر سایکل نو هغه د دې اف ای آر لیکلی وي په تاڼه کې، لکه اوس بل فرض مانه موټر سایکل روک شو او زه هم زبس خو روک شو کنه، نه که زه لاړم او د دې معاملې اف ای آر مې درج کو، نو بیا که د دې موټر سایکل باندې څه واردات شو، یعنی په یکم تاریخ مانه موټر سایکل روک شوی دی او د یکم نمخ کې به څه واردات شوي، نه خو چونکې ما د تاڼه کې رپورټ نه دی کړی، او که د یکم په یکم باندې مانه موټر سایکل روک شو، ما په یکم باندې اف ای آر وکړو، نو که د دې نه پس په څه واردات شو، نو پولیس والا ته په ریکارډ کې الډی دا سیس پروت دی چې دا موټر سایکل د دې ورځې نه مخکې د نه پټ شوی دی. داسې معاملات چې څومره وینو کوشش پکار دی چې هغه انسان اولی. بیا الله تبارک وتعالى فرمایي که داسې دسپدس سوداوي چې هغه کې څه مسله نه وي، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، نو سګونا یعنی حرج نشته دی که تاسو دا اون لیکئ او تاسو گواهان حاضر کې کله چې دا بیع کوي. ولا يضار كاتب ولا شهيد، او ضرر به نشي ورکولې لیکون کی ته او نه گواته. دا بعض وخت کې د شي چلی کنه چې کم سړی په یو معاملې کې گواہی، نو بس هغه گواهان خلک دزو باسي چې بس کیسه ختم شي، هغه گواه په کې خو دی خو کی، یا چې کم لیکون کی وینه هغه خو دی خو کی. نو به هر حال دغه د ګناه کار دی، که کم کاتب ته یا گواه ته تکلیف ورسول شو، نو دا چې دی نو دا د ګناه کار دی. الله تبارک وتعالى فرمایي وان تفعلوا فانه فسوق بكم، کدا کار مکو نو دا تاسو نافرمانی ده، د دې ګناه وبال به پتا سو باندې. الله تبارک وتعالى تاسو تعلیم درکې د آداب د ژوندۍ د تیرولو د آداب معاشرت، چې په معاشره کې به تاسو څنګه وخت تیروي، الله تبارک وتعالى دا تعلیم ورکړي. ګوره چې کله یو انسان یو معامله ولیکي او بیا په هغه لیکلو باندې دوه کسان هم گواهان شي، نو ډیر یو خو یو سړی بالکل سترګې پټي کی او لیکلم نه مني او گواهان هم نه مني، بیا خبره ده بس خو د الله د رسول الله نه بالکل وته سړی وي. چې کله یو سړی یو معامله ولیکي گواهان هم په پیش کی پدې کې جګړه ناراضي، یو خو یو سړی یو معامله نه مني بیا زیاتې کوي، نه خو ظلم دی، اخو ځان له خبره ده. خو اکثر بیشتر چې کله یو سړی معامله ولیکي او پاغي باندې دوه گواهان می، نو بس خبره ختمه ده. دا لیکل اوس زمونږ استاد چې کوم په دې پاکستان کې چې کوم لیکل دي، نو دا د سټام لیکل چې کوم عدالت تم قابل قبول دي. که دوه کسان یو معاملې یو اسی په یو ساده کاغذ باندې ولیکي نو صحیح ده، خو که چېرته دا په سټام باندې ولیکي او باقاعده یو کاتب یعنی وثیقه نویس هغه ولیکي او د کاتب له اجرت ورکول د دې د پیسې ورکول دام جایز دي، چې هغه کوم معاملې لیکي او د دې پیسې ولا ورکي نو دام جایز دي. او وثیقه نویس یا سټام نویس پکار ده چې د یو 100,000 روپو معاملې یا د 1,00,000 روپو معاملې یا د 100,000 روپو معاملې پکار ده چې انسان هغه ولیکي چې دا پیسې تا مال راکړې قرض دا 3,00,000 روپۍ د مال راکړې، دا بس 3 میاشتې کې تعالی درکوم، که 3 میاشتې کې مې در نکړې خیر دې لک براته وګوري، خو دا پیسې بس تعالی درکوم. دومره یو خبره یو خو سړی د ټیم پابند شي پکې، بل دا که د ټیم پابندي پکې نه وي نو چې کم از کم دومره وي چې او دونه پیسې ما تعالی درکړي او چې کله را سره وشوي 6 میاشتې پس کال پس 2 کال پس چې ټیم پکې متعین نه دا به تعالی درکوم، دا لیکلو شو دا کیدی ځان سره. بیا دې کې دا خبرم پکار ده چې کله دا پیسې تا ولا ورکړي او دا معامله ختم شون، هغه سټام به تیوالی په هغه باندې بشاته ولیکي، هغه کس به پیولی چې دونه پیسې ما ته وصول شي، هغه سټام به واپس ځان سره کوي. دا نه چې هغه سټام هغه ځان سره یخي ته ول 3,00,000 روپۍ ورکې بس چې ما خو لازم پیسې ورکړي، کال پس بیا رو باسي چې مال خپل پیسې راکا،
اکثر او بیشتر بعضی ځینو کې داسې مشي ویلي چې خلک سټام والی سټام کیږي په اعتماد کې سړی والی هغه پیسې مو واپس ورکي چې بیا چې تکال نیم پس مکه باندې یا په سزا باندې لانجه مانجره شو دی سړی 3 لک روپۍ هم راکا وکم دی دا سټام دی نه دا ظلم دی ښا او اسی معاملې چې دین هغه په دې طریقې لیکل پکاري خج اوس تاسو ته یو دا خبره کومه چې په خزو باندې دا اعتراض کیږي چې د دې گواهی خو نیمه ده د دې گواهی نیمه ده زه تاسو ته وایم دا د خزو د پاره د عزت خبره ده چې د خزو گواهی نیمه ده د سړو گواهی پوره ده او د خزو گواهی نیمه ده دا ګوره په دې باندې دین اسلام خزو له عزت ورکړي دي ور تاسو اوس لکه بل فرض په یو معاملې کې گوایم نو که اغي اول خو گواه ته خطر سونه ډیره ده په دا چې کم سخت گواهی دي کنه دا کم چې حدود دي او قصاص دي په دې کې د خزو گواهی ګوري قبليږي نه په قصاص او په حدودو کې کم چې د شریعت سخت حکمونه دي په دې کې د خزو گواهی نه قبليږي دا چې کم نور معاملات و غیره دي په دې کې د خزو گواهی قبليږي غم د یو خزي گواهی د سړي د نیمه گواهی برابر ده نه د دوه خزو گواهی د یو سړي برابر ده دي کې وجه څه ده دي کې وجه دا ده چې دي کې شریعت او خزي تسبق نه کتلې بلکې خزي له عزت ورکړي دي د قصاص او د حدود او د سخت سزا چې وي په دې کې د گواه ته ډیره زیاته خطر وي او سړی ته خطر وي خیر دی خو چې خزي ته په شریعت کې په معاملاتو کې خزي ته خطر نه یو وجه دا ده بل وجه دا ده چې کله تاسو به کتلی چې کله سړی زی گواهه ده پاره یو تاریخي بیا گواه به ورسره زی بل تاریخي گواه به ورسره زی بل تاریخي گواه به ورسره زی دا گواه پکې دا مدعین زیاتو کړيږي زیات اورنځيږي پکې زیات تکلیف وته ملوش شریعت کې د خزي گواهی د نیمه گواهی برابر دی د پاره ګرځولې د چې خزي په گواهی کې ډیر نه چې دی ته په شریعت کې دا چې کم سړی ته کم تکلیف ملاويږي چې دا تکلیف د خزو ته ملونه شي دا د خزو د تحفظ د پاره شریعت د دې د گواهی په سخت معاملاتو کې گواهی نه قبليږي ځکه چې بیا به دې ته خطرې نو د خزو ته چې خطرې او د خزو عزت ته یا د اغي جان ته مال ته هغه خطرې نه هغه خطرې د کمول د پاره شریعت د دې د پاره په دې قصاص کې او په حدودو کې د دې گواهی نشته په باقی معاملاتو کې مولا گواهی نیمه ګرځولې ده چې د عدالت د چکرو نه د محفوظي او په خپل کور کې په عزت باندې ناست دا چې کوم غیر مسلم دي اعتراض کوي وي تاسو وایي چې مون خزو له پوره حقوق ورکړي دي او بیا وایي چې لز ذکر مثل حظ الانثيين چې د سړی کوم حصہ ده نو د دې په نیمه باندې دا د لز ذکر مثل حظ الانثيين چې د دوه زنانو کوم حصہ ده د یو سړي حصہ ده یعنی د سړي پوره حصہ ده او د خزي نیمه حصہ ده نو وي تاسو وایي چې مون خزو له برابر حقوق ورکړي دي حالانکه په میراث کې مورله نیمه حصہ ورکړی دا په دې جواب دادی چې دا خزي لمونګه نیمه حصہ نه دا ورکړي بلکې خزي لمونګه ډیره زیاته حصہ ورکړی دا خو که چرته ورته یو سړی سوچو کې د دې مثال علما داسې ورکړي چې لکه اوس بل فرض ز سړی یم او ما سره په کور کې شپږ یا و ماشومان دي مال یو سړی लाख روپے راکې چې دا लाख روپے والا خوده کې د فلانی صدا د کې د زیشان لبه ورکې شایان لبه ورکې د غفیس په ورکې د جوړه جامه په پکې علي دا بالي نو دا लाख روپے مال راکړي خدا लाख روپے چاله راکړي د شپږو کسانو لاره راکړي او په هغه په متبادل باندې 500 روپے دی لورکړي چې دا ټول استادي نو چا پیسې ډېرې شوي یعنی लाख روپے مال راکړي خو هغه به په دې مخ کې وو کسانو باندې خرج کوم زما په هغه کې په ما باندې د هغه د خرج لازم دی نو लाख روپے خو ما ته ملاويږي خو ما باندې 90000 روپے خرچه پرته ده نو یعنی ما ته 10000 پاتې کیږي پکې او بل خو تعالی 50000 درکړي چې دا ټول استادي نو 50000 ډیری کې 10000 ډیری نو د شریعت احکاماتو کې د زنانو د پاره چې کوم حقوق دي په ظاهر باندې دا د سخکاری ځګنې دي کې د خزو حق تلفي شوی د خدا په حقیقت کې د خزو عظمت او د اغید د حفاظت د پاره الله تبارک وتعالى د احکامات نازل کړي دي علما په دې باندې باقاعده کتابونه لیکلي دي یوازې دا خبره نه کومه خبره چې په شریعت کې انسان ته د سخکاری ځګنې دا خو دې ځکه دا خبره کمزوري ده هغه باندې علما وضاحت کړي دي هغه توجیهات ذکر کړي دي دلایل باندې چې دې کې دا د وجوهات دي ممکن نن کم درس وي د خلاصه دا ده چې الله تبارک وتعالى فرمایي کله تاسو په قرض باندې یو معاملې کوئ نو هغه اولی کې تر یو نیټه مقرره پورې کوم معاملې وي هغه اولی کې او پکار د شی لیکون کې په عدل او انصاف سره د لیکلو کې او کم کس چې لیکل کولی شي د لیکلو نه انکار نه کوي او کم کس چې دا معاملې لیکي او په اچا باندې قرض وي د ورته املا او یا نه د ورته د خپل مضمون بیان کی خو کدی به وقوف او یا ضعیف او یا طاقت د املا د ویلو نو د مضمون د جوړولو د ویلو نو یو ولی په عدل او انصاف سره د مضمون اولی کی دوه گواهان دی په پیش کی په خپل معاملې باندې او کچته دوه گواهان نه نو د یو گواه په ځای باندې دوه خزم دا گواهی کولی شي دا د صد لپاره کده یو خزینه سم معاملې هیر شي یا هیر کی
دواړه خبرې پکې کیدی شي. نو فتذکر احداهما الاخرى، نو دا بل به ورته وریاد کی. کله گواهانو ته ضرورت شي به انکار نه کوي. الله فرمایي وړه معاملې یو کلوې معاملې په دې کې تاسو سستی مه کوئ، ځکه چې دې کې درې فائدې دي. دا د عدل او انصاف ته ډیر نږدې ده، دا شهادت ډیر قایمي او ډیره قریبه ده چې تاسو به شک کې پرې نه وځئ. او که داسې 10 سودا وي نو په هغې کې بیا تاسو چې دی نو په لیکلو نه کوئ نو څه ګناه نشته. او کله چې خرید او فروخت کوئ نو په هغې کې ګواهان جوړوئ، او دغه چې دی کاتب ته یا گواه ته دا به نقصان نشي ورکولی، او که چا دا وکړو نو دی به ګناهګار وي او نافرمانی کې به راځي. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، اذا تداینتم، کله چې تاسو قرض ورکوئ یو بل ته، بدین، په قرض ورکولو سره، د لفظي معنی ده. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، اذا تداینتم بدین، کله چې تاسو قرض ورکوئ یو بل ته، د لفظي به محاوره ترجمه شوه. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، اذا تداینتم بدین، کله چې تاسو معامله د قرض کوئ، الی اجل مسمى، تر نیټه مقرره پورې، فاکتبوه، نو ولیکئ دغه معاملې لره، وليکتب، د امر غایب صيغه ده، وليکتب، او ادلیکی، بینکم، تاسو په منځ کې، کاتب، یو لیکون کې، بالعدل، په انصاف سره، ولا یأب کاتب، او انکار بنه کوي کاتب، ان یکتب، دا چې دی لیکلو کی، کما علمه الله، لکه څرنګه چې ښودلی دي ته الله تعالی، فلیکتب، نو پکار د چې لیکلو کی، وليملل الذي، مضمون دی اولی کی، املا دی اولی کی، الذي، هغه کس، علیه الحق، چې په د باندې حق دی یعنی قرضه ده، وليتق الله ربه، او د یریږي د الله نه چې رب د دی، ولا يبخس منه شيئا، او ندی کمی د دینه هیڅ. فإن كان الذي، پس کچره هغه کس، علیه الحق، چې په د باندې حق، سفیها، بوقوف، او ضعیفا، یا کمزور، او لا يستطيع، یا طاقت نه لرلو، ان يمل، چې دی املا ولیکي یعنی مضمون ولیکي، هو دغه کس، ان يمل هو، چې دی دغه املا ولیکي یا دغه مضمون ولیکي، فليملل، نو ادلیکي، املا دی اولیکی یا دغه مضمون دی اولیکی، ولیه، ولی ددو، بالعدل، په انصاف سره، واستشهدوا، او گواهان جوړ کړئ، شهیدین، دو گواهان، من رجالکم، د سړو ستاسو نه، فإن لم یکونا رجلین، پس کچری نو دو سړي، که سړي نو نو بیا ښه، که سړي نو بیا د سړو نه گواهان جوړ کړئ، ښځو له به دا تکلیف نه ورکوئ. فرجل، نو یو سړی، وامرأتان، او دو ښځې، ممن د هغې نه، ترضون، چې خوښوئ تاسو، من الشهداء، د گواهانو نه، ان تضل، دا ښځې دوه ولې، ان تضل احداهما، دا که چته هیر شي د یوې د دې دواړو نه، فتذکر، نو یاد کی، احداهما، یو د دې دواړو نه، الاخرى، بلې ته، ولا یأبى الشهداء، او انکار دې نه کوي گواهان، اذا ما دعوا، کله چې دوی راوغوښتلی شي، ولا تسأموا، او سستی مکوي، ان تکتبوه، دا چې تاسو ولیکئ دی لره، صغیرا، وړه معامله وي یا وړوکی رقم وي، او کبیرا، یا ډیر، الی اجله، تر خپل نیټې پورې، ذالکم اقسط، دا حکم ډیر انصاف قائمون کې دی، عند الله، د الله په نسبت باندې، واقوم، او ډیر مضبوطون کې دی، للشهادت، گواهی لره، وادنا، او ډیر نږدې دی، الله ترتابو، چې تاسو به په شک کې پرې نه وځئ، الا ان تكون تجارتا، مگر دا چې وي داسې تجارت، حاضرتا، حاضر، تدیرونها بینکم، چې اړوئ راړوئ تاسو په خپل منځ کې، یا لین دین کوئ تاسو په خپل منځ کې، نقد بنقد، دست بدست. فلیس علیکم جناح، نو نشته د څه ګناه په تاسو باندې، الله تکتبوها، چې تاسو اون لیکئ دی لره، واشهدوا، او گواهان جوړ کئ، اذا تبایعتم، کله چې تاسو معامله کوئ، کله چې تاسو بیع کوئ، کله چې تاسو اغستل خرڅول کوئ، ولا یضار، او تکلیف بنشي ورکولی، ضرر بنشي ورکولی، کاتب، لیکون کی تا، ولا شهید، او نه به ضرر ورکولی شي گواتا، وان تفعلوا، کچره تاسو دا کارو کو، فانه فسوق بكم، نو دا نافرمانی دستاسو، واتقوا الله، او یریږئ د الله تبارک وتعالی نه، ويعلمكم الله، تعلیم درکئ تاسو ته الله تعالی، والله بكل شيء علیم، او الله تبارک وتعالی په هر څیز باندې علم لرونکی دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین.